سلامونه جوړ په خیر. په دې هیله چې ټول ملګري جوړ او روغ وي. بیا هم خرغلاس یو نوي یو مهم یو تازه خبر سره. هغه دا چې د امریکا په مورد دی. هغه خلک چې امریکا ته تللي دي دغه یو کال مخکې عیسوي کیسو باندې پارول کیسو باندې په دغه مسایلو باندې خو غوږ ونیسئ، ډېرې پوښتنې مه کوئ. غوږ ونیسئ مکمل، چې سر مو خلاص شو، په خبره پوه شوئ، هغې نه وروسته تاسې ورشئ، چې هر څه مو غوښتل د دې ویډیو نه بیا تاسې وکئ. خو تر څو مو چې سم نه وي اورېدلي، خو دې خو منډې مه وایئ، ما نه چټي وټي پوښتنه مه کوئ. مکمل ګزارش در کوم، هر څه سر د خوا خلاصومه، چې ښه دې ولیدو هغې نه وروسته عمله پرې وکړه. یو خو دغه څه رقم جوړ شه که نه. په هر صورت هغه خلک چې د امریکا دایمي اقامت لري، او یا هغه خلک چې د تخلیه پروازو په ذریعه امریکې ته انتقال شوي دي، یعنې تللي دي، دوی کولی شي چې خپل بچیان راولي، پلار مور. خو غوږ ونیسه، کولی شي چې خپل بچیان هم راولي، مور پلار هم راوستلی شي. سر مو خلاص شو. دا خبره واقعیت لري. آخري کې بیا هغه سایټ په مورد همچنان زه لږ زره یو سکرین ریکارډینګ کوم، اچوم یې، چې هلته وګورئ تاسو خپله همچنان. یوازې په پښتو یې ترجمه کوم، په پښتو مې هغه مهم نقاط ترجمه کړل تاسو لپاره چې تاسو پوه شئ. یعنې یو که ښځه تللی وي، خاوند یې نه وي تللی، که خاوند تللی وي ښځه نه وي تللی، یا څوک تللی مور پلار یې ځان سره نه دي وړي، یا خپل ماشومان یې ځان سره نه دي وړي، دا خاص نن همدې په مورد دوی خبر نشر کړی و. صحیح؟ یو فورم دی چې I130 په نوم، I130 په نوم، دا به آنلاین په شکل ډکیږي. چې آنلاین په شکل مو دا ډک کړو، دغه لینک، د دې لینک به زه لاندې په ډسکرپشن کې به واچوم او تلګرام کې هم اچوم دغه لینک، چې دا فورم کوم ځای نه پیدا کیږي او څه رقم پیدا کیږي او څه رقم ډکیږي. هغه ډکولو په مورد هغه تاسو خپله وګورئ، بیا خپله ډکئ. نو دومره هم چران په ما فشار مه راولئ چې زه تاسو فورم هم ډکم. سر مو خلاص شو. I130 فورم دی، هغه ډکوئ، هغه به د USCIS دفتر ته لیږئ، د خپل د فامیل معلومات چې په افغانستان کې پاتې دي، یا د ورور یا د خور یا د پلار یا د مور. صحیح؟ تاسې خپل مثلا خپل زمن مو دی یا نونې دی که نه، چې دوی دغه عمرونه د هغه 21 نه کم وي، دغه 100% انتقالولی شي په همدې فورموله طریقه. دا د بل هغه مهم نه دی چې تاسو دوی په افغانستان کې دي، په پاکستان کې دي، یا تاسو خپله په افغانستان کې، په امریکې کې، په هر ځای کې مهم نه دی. خو یوازې دومره ده چې تاسو د هغه تخلیه په هغه کې وتلی وئ. بل وګورئ، د دوی مصارف ټول دولت ورکوي، په تاسو نه دی. یوازې تاسو همدا فورم ډکوئ، I130 فورم ډکوئ، USCIS ته به یې لیږئ، بس خلاص. دغه چې دی دغه تاسو د پلار، د مور، د ورونو، د خویندو، د بچیانو دی. که چیرې تاسې ښځې پاتې وي په افغانستان کې، او یا خپل میړه مو په افغانستان کې پاتې وي، زه څه پوهېږم چې ما ویډیو اوس نر ګوري ښځه ګوري، ما ته معلومات نشته، خو زه خبره کوم که چیرې تاسې مثلا ښځې په افغانستان کې پاتې وي، او یا هم میړه تاسو په افغانستان کې پاتې وي، دوی لپاره دغه بل فورم دی، دا به ډکوئ، مشخص فورم دی، I840 فورم، I840 فورم دی. دا به همچنان USCIS ته به یې لیږئ.
دا ډکوئ فورم د خپل د میړه معلومات او یا هم خپل د ښځې معلومات مکمل په دې فورم کې ځای په ځای کوئ چې تاسو نه څه غوښتل دا به همچنان USCIS ته ویلېږئ. سر مو خلاص شو؟ خو چا چې سر خلاصېږي خو هسې خلاصېږي، چا چې نه خلاصېږي هغه هسې خدای شرمول دي پوه شوې، قرآن شرمول دي هسې نه پوهېږي. خو زه معلومات درکوم نور مو خو خپله پروا نه کړي. ښه او ځینې فامیلونه چې په افغانستان کې پاتې دي دوی فکر کوي چې دوی ته خطر دی دوی فامیلونو ته. مثلا د صفري قطعاتو والا هغه کې دي د امریکې ته لاړ شوي دي او فامیلونه یې په خطر کې دي ځکه چې وایي چې تاسو مثلا هغه ورونه مو صفري قطعاتو کې یا پلار صفري قطعاتو کې وو یا مثلا بچیان مو صفري قطعاتو کې وو دوی فامیلو ته هلته خطر واقع دی او هره ورځ دوی ځوروي که نه هره ورځ دوی ځوروي. دوی لپاره همچنان یو فورم دی I-913 دا به همچنان USCIS ته به یې ولېږئ. خپل د فامیل ټول معلومات به هغه فورم کې ځای په ځای کوي د دې USCIS ته به یې ولېږئ. دا بخصوص صفري قطعات والا ته دی چې دوی پوه شي دوی فامیلونه ډېر په خطر کې دي. سر مو خلاص شو؟ نو په دې هیله چې تر دې ځای پورې پوه شوي وئ دغه فورمونه چې دي ټول په سایټ کې دي. هغه سایټ زه ډسکرپشن کې اچوم او په تلګرام کې همچنان اچوم. ښه که چیرې تاسې مثلا سر مو خلاص نه شو او تاسو یو بل مثلا همکاري ته ضرورت درلود ما په خبره پوه نه شوئ که نه که چیرې تاسې همکاري ته ضرورت درلود تاسو نه شوئ کولی چې دغه فورم یې ډکې کړئ تاسې د یو مهاجرتي وکیل څخه همکاري غوښتلی شئ. څه مې جګېدای نه شم خدای پوه کړه ځینې اوس ونه وایي چې دا د څه شی یخې دي دا شاته دي چې دا ټوله جمعې دي هغه د جمعې دي او پتلونونه د یو شی بل شی دی نه شم کولی دومره حوصله والا کوي چې زه لاړ شم هلته کېږدم هلته کېږدم دا چې دومره معلومات ټولوم تاسو لپاره زه چې کوشش کوم ما حوصله تاسو وړئ یعنې که چیرې ما دومره تاسو معلومات پیدا نه کړم دغه زه ټولولی شم یوه ورځ یو راشي دا مکمل ما ته هلته ځای په ځای کې بیا ورځئ چې چیرې ځئ. ها دا دی په دې دي چې دا هغه خلک دي چې ایسایوي کیسونه لري P1 کیسونه لري P2 کیسونه لري هغه خلک دي او پارول والا خلک شي کولی شي پارول والا خلک همچنان DS 340 فورم دی خپل میړه او یا هم ښځه لپاره دا به څه شی کوي ډکوي او دا چې چیرته ولګي تر اوسه پورې معلوم نه دی هماغلته د ډک هماغلته هغه سایټ کې د پرېږدي بس خلاص ځکه چې دوی ته مشخص شوی نه دی چې چیرته یې ولګي. سر مو خلاص شو؟ نو دغه نوي معلومات و د امریکا خلکو لپاره د افغانانو لپاره چې په امریکا کې ژوند کوي په دې هیله چې د معلومات څخه تاسو خوند اخیستی نو هیلهمند یم که دغه معلومات تاسو ته په ګټه درغلي وي او دغه معلومات چې پوهېږئ چې تاسو د دې معلوماتو په ذریعه خپل فامیلونه راوستلی شئ او کله چې پوه شوئ هسې ما په خبره خو څوک باور نه کوي خو خیر که به چیرې باور وشو چې دغه رښتیا دي رښتیا خو 100% رښتیا دي دروغ دي هغه ډېر بد کوي نو هغه جک وایي نو حتما لایک کومنټ سبسکرایب هغه خوټې رقم ته یو شاید چې دی سبسکرایب څنګ ته هغه په آل کې د بل ویډیو چې راځي تاسو ته ما ته هغه رسېږي هغه ډېره ما ته ګټه کوي ما ته ډېر ګټه کوي هغه خامخا هغه باندې داسې یو لاس ووایئ زړه مو ګوته ورکوئ لاس په وایئ چار څه کوئ هغه خوټ غوندې یو شی چې دی هغه نه نو تر بل ویډیو تاسې په الله پاک سپارمه خدای په امان ښه ژوند آرام ژوند خپل فامیلونو سره ولرئ چې څومره کولی شئ بزنس وکړئ په دغو خارجي هېوادونو